اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د بند تانی حدودو کې اختراباد چنار کرونه کې د قتل یو کور نما شوه چې دغه اطلاع پوری طور بند پولیس ته میلاو شوه. جان علم خان ایس ایچ او امجد خان ایس ډي پی او سټي او زه په خپل باندې ماینپلی پولیس مونږه پوری طور چې کوم دی نو د موقع ته لاړو چې مونږ تر واقعي هلته کې یو مقتوله قتل شد حالت کې موجود و او هلته کې د هغې نوم نایلا دختر علی رحمان زوجه ملزم اختر علي دا معلوم شو. مونږ پوری طور چې کوم دی نو ناش د پوسټمارټم دپاره سیدو هسپتال ته ولېږو او فوري طور دا خبره مونږ د افسر رباله په نوټس کې راوسته چې فوري طور په هغې باندې محمد علي ګنډاپور آر پي او صاحب ملاکنډ او جناب شفیع الله خان بی پی او صاحب سوات پوری طور ایکشن واغستو او هغې ډېر سختۍ سره هدایت وکړه چې دا یو ډېره دلخراشه واقعه ده. فوري طور چې کوم دی تاسو دې کې ټیم تشکیل کړئ او پوری طور تاسو ملزم ګرفتاري په عمل کې راولئ. زما په نگرانۍ کې امجد خان ایس ډي پی او صاحب، جان عالم ایس ایچ او اوډبلی او دغه شانتي انویسټیګیشن ډي ایس پي صاحب غلام خان مونږ پوری طور چې کوم دی نو په دې کې کار شروع کو او مونږ په چند غنټو کې په چند لمحو کې یعنی چند منٹ کې اندر مونږ چې کوم دا ملزم علی قتل سمیت گرفتار کو. وروسته بیا مونږ ته دا معلومه شوه چې د دې نایلې او د دې اخترې ملزم په 2014 کې واده شو او په 2019 کې د دې بې ګریل وي ناچاقي پیدا شوه. نو په هغې کې دا نایلا چې کوم دی نو د پلار کره لاړه، علي رحمان د دې پلار نوم دی او دا د اختراباد چنار کرونۍ کې اوسېږي او د دې دوه بچي دي چې د یو 90 سال نوم دی به عمر 5 سال او یو د دې لور د سپوږمۍ چې به عمر 7 سال. هغه د دې نایلې مقتولې سره اوسېده د پلار په کور کې او دې به دا بچو دغه دپاره په کورونو کې کار کولو. نو دې ملزم ته دا پته وه چې یاره دا په دې ټایم باندې د پلانکو کورونو ته کار لځي په دغه ایریا کې. نو دی د دې ته په تاک کې ناست و چې څنګه دا راوتې د کور نه اتله چا ځای ته کار لتله نو ده په دغسې کې دا د کوم ځای وقوع چې ده په دغسې کې دا په فایر کړی دی او دا یې قتل کړی ده او فوري طور چې کوم دی پولیس ډېر کویک ریسپانس کړی دی. د افسران بالا په سخت هدایت سره چې کوم دی مقامي پولیس ډېر کویک ریسپانس کړی دی او په چند لمحو کې چې کوم دی هغې ملزم ته ورسېده او هغه علی قتل سمیت گرفتار کو.